سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. حریم شاه د پرویز خټک یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل کړی دا، یعنی لیک کړی دا. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. تاسو سره دغه ویډیو هم شریکوم چې دغه ویډیو دې څنګه وایرل کړله او دغه ویډیو نه شاته د دې مقاصد څه دي. قدرمنو، د ټولو نه اول خو تاسو ته دا معلومات درکوم چې د پاکستان تحریک انصاف نه چې چا هم لارې جدا کړي دي یا کومو کسانو هم چې پاکستان تحریک انصاف سره زیاته کړي دوی پسې خبرې کړي، نو حریم شاه د هغوی غلط تصویرونه غلط ویډیوګانې وایرل کړي دي او دا اوسنۍ معامله نه ده. درانه ثناء الله یا نور داسې کوم سیاسي کسان چې د هغو ویډیوګانې هم حریم شاه یو وخت کې وایرل کړي وي. اوس مهال په ټویټر باندې حریم شاه یو پوسټ کړی دی او هغې پرویز خټک منشن کړی دی. پرویز خټک ته مخاطب شوی ده او ورته ویلي دي چې هیلو پرویز خټک، یعنی هغه په دې باندې خبردار کړی دی چې ستا هم یو غلطه ویډیو ما سره شته دی. نو قدرمنو، تر اوسه پورې دغه ویډیو څه کلیپ نه دی وایرل کړی، خو داسې ویل کېږي چې دې سره دغه پرویز خټک مکمل ویډیو هم شته دی. نو په دې وجه باندې اوس مهال په دې باره کې څه ویل ممکن ځکه نه ګڼو چې اوس مهال حریم شاه صرف دغه تصویر شیر کړی دی. نو چې کله مکمل ویډیو راشي بیا به هم موږ تاسو سره په دې باره کې تبصره کوو او تاسو به خبرو.